او صبر لفظ دای په اخر کې ذکر شوی وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دا صورت دا دوه نومونه دي. په دې صورت کې الله تعالی په زمانه باندې قسم کوي والعصر بما دې قسم په زمانه باندې. بیا له دې زمانې نه ځینې مفسرین وایي مطلق زمانه مراد ده. ځینې وایي له دې چې د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه مراد ده. ځینې وایي له دې چې د مازدیګر وخت مراد ده. عصر د مازدیګر وخت لکه موږ تاسو وایي صلات الظهر صلات العصر د مازدیګر لمونځ. بیا په دې زمانه کې یو تفسیر دام راغلی چې له دې نه د نبي صلی الله علیه وسلم خاصه زمانه مراد ده. او عزتمندو قرآن کریم کې یو بله خبره قرآن کې چې همیشه په یو شي باندې قسم وسي لکه په دې صورت کې الله تعالی په عصر په زمانه باندې قسم کړی دا مقسم به سو. له دې نه وروسته الله تعالی بیا په دې صورت کې د یوې خبرې وضاحت کوي. داسې په هر صورت کې وي هغه کوم صورت کې چې کومه مسله بیانېږي هغې ته مدعا د صورت وایي. هغه د صورت دعوایي هغه د صورت مطلوبي هغه مسله په صورت کې اصلا ثابتېږي. اوس د دغه صورت کې له قسم نه وروسته دا خبر بیانېږي ان الانسان لفی خسر. یقینا انسان په تاوان کې ده. دا یقینا انسان په تاوان کې ده دا د صورت مدعا سوه. والعصر دا زمانه دا مقسم به سوه. بیا په قرآن کریم کې داسې نه ده چې الله په کوم شي وغواړي قسم کوي او هغه به له مدعا د صورت سره ربط نه لري. همیشه چې الله په کوم شي قسم وکړي هغه له د صورت له مدعا سره یو خاص ربط لري یو خاص تعلق لري. هغه تعلق ربط کله کله د دلیل او د مدلول لکه دلته الله په زمانه قسم وکړو وایي د ما د قسم مې په زمانه یقینا انسان په تاوان کې ده. نو د انسان د خسران او د زمانې منځ کې ربط څه ده؟ اصلا دا ربط د دال او د مدلول ده د دلیل او د مدعا ده. د ما د قسم مې په زمانه دا زمانه دلیل ده په دې ان الانسان لفی خسر چې یقینا دا انسان په تاوان کې. رښتیا هم که موږ تاسې وګورو په تاوان کې هغه خلک دي چې هغې د زمانې قدر نه ده پېژندلی. یو څوک ولې نه ده ډاکټر سوی دی به یو چا سره په مکتب کې یو ځای شامل وي دی به هم په کال شامل سوی بل ملګری به هم شامل سوی ملګری به ډاکټر وي هغه به انجینر وي هغه به پروفیسر وي دی به هیڅ شی نه وي. ولې به نه وي؟ ځکه به نه وي د زمانې ارزښت نه و پېژندلی. ولې دوه طالبان یو ځای مدرسې ته شامل سي یو استاد سي قاري سي حافظ سي شیخ القرآن سي شیخ الحدیث شي بل هیڅ شی هم نه سي. ولې نه سي؟ ایو د زمانې قدر پېژندلی بل د زمانې قدر نه یې پېژندلی. نو د دې صورت معنا به داسې کوي د ما د قسم مې په زمانه باندې چې زمانه په دې دلیل ده ان الانسان لفی خسر یقینا دا انسان په تاوان کې ده. رښتیا هم چې موږ سوچ وکړو هغه خلک تاوانیان دي چې هغوی د زمانې قدر نه ده پېژندلی هغوی د وخت عزت نه ده پېژندلی هغوی د وخت ارزښت نه ده پېژندلی چې دا وخت څومره ارزښت لري. الله تعالی فرمایي الا الذین آمنوا. څلور خلک چې دا څلور صفات چې په چا کې وي دا د څلورو صفاتو والا دا په تاوان کې نه دي مګر هغه کسان چې هغوی ایمان راوړي هغوی عملونه وکړي ښایسته اعمال وکړي یعنی خپل وخت خپله زمانه دا په ایمان باندې مشغوله کړي خپله عقیده جوړه کړي وعملو الصالحات ښایسته اعمال وکړي لمونځ وي روزه وي زکات وي حج وي درس وي سبق وي تدریس وي د انسانانو د مسلمانانو د خلکو خدمت وي دغسې اعمال صالحه وکړي. خامخا په دې ژوند کې بیا مشکلات شته. که سبق وایې دا تکلیف لري مسافري به کوې لوږه به تېروې تنده به تېروې فقر به تېروې تکلیف به تېروې احتیاج به تېروې ملګري انډیوالان به مزې کوي سیلونه به کوي تا به په مدرسه کې ځان بند کړی هر کار سې کوي د دنیا کاروبار سې کوي تجارت کوي دا تکلیفونه لري. تواصوا بالحق بیا دې یو بل ته وصیت په حق سره کوي یو بل ته د حق وصیت کوي وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت د صبر کوي. دغه څلور خبرې چې په چا کې راغلې
هغه په زمانه کې له تاوان نه بچ کې په زمانه کې له زمانه نه بهترینه استفاده نه وکړي ایمان نه وراوړي یا یې ښایسته اعمال نه وکړي یو بل ته د خیر وصیت نه وکړي او بل یې په دا نیکو اعمالو د ایمان په لاره کې صبر او استقامت نه وکړي دا سړی په تاوان کې او کې دا څلور کارونه کړي وو دا بیا په تاوان کې نه ده په دې خبره باندې زمانه دلیل ده په دې خبره باندې تاریخ دلیل ده عزتمندو دا کوم حدیث شریف چې ما تاسو ته ولوستل په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وای نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمت دي ډېر خلک پکې غولېدلي دي مغبون دا صيغه د مفعول ده له غبن نه اخیستل شوي غبن اصلا تاوان ته وایي غبن دې ته وایي چې ته په بیه او په شرا کې دوکه سې مثال ولاړ سې بازار کې موبایل اخلي موبایل یې په 50,000 روپۍ خو دوکاندار یې په تا باندې په 10,000 روپۍ خرڅ کړي چې بیرته راسې ملګري درته وایي اوهو دا خو سب غبن فاحش د سره کړی په کتابو کې وایي که غبن فاحش چې له اندازې زیات سړی دوکه سي 10 روپۍ 20 روپۍ دا خو حتما په ریټونو کې فرق وي داسې 50,000 روپۍ شی په تا باندې په 10,000 خرڅ کړي نو ته مغبون سوې ډېر تاوان دی و نبی علیه الصلاة والسلام وایي دوه خبرې دي چې خلک ډېر پکې تاوانیان دي مغبون فیهما کثیر من الناس ډېر خلک پکې تاوانیان دي ډېر قیمتي شی ده له دې چې مفت ځي دې هېڅ پیسې نه پې باندې ګټي هېڅ ګټه نه ځینې اخلي هغه کوم شی ده الصحة یو صحت ده والفراغ بل فراغت یو صحت چې ته روغ جوړ وي اوس مثلا موږ تاسې الله تعالی هم دې همداسې روغ جوړ ولري ماخوستن به موږ تاسې ویده سو بېغامه به ویده یو څوک به تهجدو ته راپورته سي څوک به د سهار لمانځه ته راپورته سي نه به د سر خوږېږي نه ملا نه پښې نه به هاضمه خرابوي نه به بلي نه به بلي قرار به راویښ سي دا دومره لوی نعمت ته چې تر دې لوی نعمت د ځمکې په مخ نسته والفراغ او بل فراغت عزتمندو دا تاسې دلته سار تر ساره تر بېګا سبق ته ناست یاست او هېڅوک له تا چې روپۍ نه غواړي له تا چې جامې نه غواړي له تا چې کپړې نه غواړي له تا چې ډوډۍ نه غواړي مالګه مرچ مساله هېڅ هم نه درچه غواړي دغه ډېر لوی غنیمت ته خو موږ تاسې نه پرې باندې کېږو یو صحت چې راپورته سي او ته روغ جوړ یې دا اوس چې ناست روغ جوړ ناست یو ځای دې هم نه خوږېږي تر دغه لوی نعمت نسته او بل فراغت چې په تا پسې له شا هېڅوک نه وایي سر څه ورسه فلانی کار وکړه ورسه فلانی کار دغه دوه ډېر لوی نعمتونه دي خو خلک په دې کې غولېدلي دي دا عبس جنې ولاړ سي دغه فراغت له ده نه عبس ولاړ سي یو وخت به تاسې داسې مشغول سئ داسې به مشغول سئ چې جمع ته به هم سمه حاضري نه سئ کولی نور کارونه خو پرېږده سبق دا خو پرېږده چې ته په جومات کې کښېنه قرآن شریف یادوې یا ته په مدرسه کې کښېنې حدیث یادوې یا په مدرسه کې کښېنې صرفي میرو نحوي میرو د نحوي کتابونه یادوې دا فرصت نه دې ته به هم حیران یې چې دا لمونځ په دې جومات کې وکړم که په بل جومات کې وکړم داسې به مشغول سي یو وخت به بیا دا صحت نه وي سترګې به دې هم کار نه کوي یو وخت به بیا دا غوږونه هم نه وي له بغله به د یو زوی وراره ناست هغه به ترجماني درته کوي وایي دې داسې وویل بابا دې داسې وویل بابا دغه جسماني قوت و استعداد به دې هم نه وي چې ته په ساتو په 8 بجې په کلاس په صنف کې کښېنې تر 12 بجو دا به دې هم نه وي چې ته داسې مازدیګر ماسپښین اودس وکړې ماخوستن لمونځونه هم پرې باندې کوې منډې به وږې راوږې هغو جماعت ته به جمع ته ځې چې املا صاحب لږ زر قرائت وکړي زه لا اوداسه په تنګېږم دغسې کیفیت به په تا راسي دا صحت به نه وي در سره بیا به ته سپین ږیری سې بیا به اوهو څه ځواني وله ماسپښین به م اودس وکړي ماخوستن لمونځونه به م پرې کول څه فراغت ولو هېڅ غمونه هم نه درلودو او څنګه عبس رانه لاړو نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس دوه نعمت د ډېر خلک پکې دوکه شوي دي قیمتي شیان دي له دوی نه عبس روان دي هغه یو صحت او بل فراغت رواه البخاري بخاري دا حدیث روایت کړی عزتمندو په یو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ابو برزته اسلمي روایت کوي وایي نبی اسلام یو سړي ته نصیحت وکړو ورته ویې ویل اغتنم خمسا قبل خمس 5 خبرې دا غنیمت وبوله مخکې له 5 خبرو دا 5 غنیمت وبوله هغه کومې 5 خبرې دي شبابک
قبل حرمک خپل ځواني مخکې له بوډاتوب دغه ځواني ډېر لوی غنیمت دی وړاندې له دې چې ته بوډا سې دا غنیمت له لاسه ورنه کړې صحتک قبل مرضک خپل دا صحت روغتیا سلامتي دا غنیمت وبوله مخکې له مرض نه فراغک قبل شغلک دا خپل فراغت دا غنیمت وبوله مخکې له شغل نه چې ته مصروف سې بیا ته فارغېږې نه له هغې نه مخکې دا وخت ته غنیمت وبوله او بل غناءک قبل فقرک دا خپل غنا چې ته محتاج نه یې چاته سوال نه کوې موږ تاسې اوس ټول اغنیا یو ټول مالداران مالدار دا نه مطلب چې د لوی لوی بلډینګونه یي د موټرې د دا یي مالدار دې ته وایي چې دی د چا سوال ته محتاج نه یي دی چاته حاجت نه لري موږ تاسې په هېڅ شي کې اوس تاته حاجت نه لرو په خپله پورته کېږو اودس کوو په خپله پورته کېږو خپلې جامې پاکوو وینځي خپل کارونه په خپله کوو دا د موږ تاسې لو غنا او مالداري ده دا خپله مالداري دا غنیمت وبوله مخکې له فقر و له احتیاج نه چې ته نورو ته محتاج سې وحیاتک قبل موتک دا خپل ژوند غنیمت وبوله مخکې له مرګ نه یو وخت به موږ تاسې مړه سو نور خلک به په موږ لمنځونه کوي نو اوس باید دا غنیمت وبولو خپله زر منځونه وکړو هلته به یې موږ شاته جمع ولاړه یو موږ به ورخبر هم نه یو خو مخکې له دې چې خلک را باندې لمونځ وکړي موږ باید خپل لمونځونه وکړو وایي اغتنم خمسا قبل خمسین دا پنځه خبرې غنیمت وبوله مخکې له پنځو خبرو نه دا الحمدلله نن سبا دا موږ تاسې په خپل ځان کې وینو چې دا پنځه خبرې ټولې شته صحت شته ځواني شته فراغت شته غنا شته او حیات هم شته ده نو دا غنیمت وبوله په بل حدیث کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي لا تزول قدما عبد یوم القیامه وایي د قیامت په ورځ د بنده پښې نه لرزېږي تر هغو به بنده سم ټینګ ولاړ د الله په حضور کې وایي د ده پښې به نه لرزېږي پښې به نه ښویېږي حتی یسأل عن اربع تر څو چې دا څلورو خبرو پوښتنه نه سوي دا څلور سوالونه چې شروع سي نور به د ده پښې په لړزه راسي نور به پښې ولړزېږي هغه کوم څلور خبرې دي هغه دا ده د ده نه به پوښتنه وسي عن شبابه فیما افناه د ده له ځواني نه به پوښتنه وسي دا ځواني تا په څه شي کې فنا کړه ته خو ځوان ولې توره ږیره تور ویښتان ښایسته پوستکی ښایسته ځواني نیغ یېغ به روان وې بیا ته بوډا سوې سپین ږیری سوې سترګې کمزوري غوږونه کمزوري په ملا باندې راکوب سوې دا ځواني تا په څه شي کې فنا کړه د الله په عبادت کې په خدمت کې په اعمال صالحه وکړي که په اسې پلو پري په ګیمونو کې دا سوال به دې وسي وعن علمه فيما عمل به د علم به سوال وسي چې تا په دې کې څه عمل وکړي تا ته خو ډېر مسایل معلوم دي په دې کې تا څومره عمل وکړي دریم وعن ماله د دې مال پوښتنه به وسي من اين اکتسبه وفيما انفقه له کوم جنه دې وګټل او چېرته دې مصرف په حلالو کې دې وګټل که په حرامو کې بیرته مصرف په حلالو کې که په حرامو کې په آخر کې به سوال وسي وعن جسمه فيما ابلاه دا خپل جسم دې په څه شي کې جوړ ته خو ځوان ولې تر و تازه ولې بوډا سوې سپین ږیری سوې وچ کلک سولې پوستکی دې سره چورلک سو په ځواني کې سور و سپین وې هلته خړ خړ سپېره مېره سوې دغه عمر دا ځواني دا دې په څه شي کې زاړه کړه دا خپله ځواني دې په څه شي کې ختمه کړه دغه څلور سوالونه چې له بنده نه وسي نور به ذات پکې ولړزېږي ځکه ده به داسې کارونه کړي چې ځواني به هم په ناروا کې مصرف کړي او عمر به هم په ناروا کې مصرف کړی مال به له ناروا نه ګټلی په ناروا کې به مصرف کړی په خپل علم به عمل هم نه یې کړی نو عزتمندو د وخت پیژندل دا ډېر ضروري خبره ده په دا علم اقتصاد یا دا د علم تجارت په دې کې وایي چې اصلا دا په تجارت کې یا د دنیا په ژوند کې دا قیمت څه شی لري دا قیمت څه شی لري اوس مثلا یو څوک ډېرې روپۍ لري دا د ده روپۍ به دته نورې روپۍ راګټي که له دې سره د ده علم هم ضروري بیا ځینې وایي نه خالي روپۍ نشي ګټلی
روپۍ هلته ګټه کوي چې سړي سره علم وي. مثال له تا سره روپۍ وي او په تجارت کې ښه عالم وي ته اوس په دې روپو باندې کار کولی شي. له تا سره ښه روپۍ وي په زراعت کې ښه عالم وي په دې روپو به باغونه ماغونه کېږي بیا به دا ښه حاصلات وکړي. تا سره ښه روپۍ وي په کارخانه او په دې کې په صنعت کې ډېر لوی عالم وي یوه لوی کارخانه به جوړه کړي بیا به روپۍ وګټي. ځینې علما وایي وایي نه روپۍ هم تنها کار نه کوي علم هم تنها کار نه کوي. یو دریم شی دی چې هغه ورسره سي بیا کار کوي چې تو وخت ولرې. څه شی ولرې؟ وخت فرصت ولري. اوس مثلا که ته روپۍ هم لرې ښه علم هم لرې خو ته یو باغ کېږدې د زراعت د علم په رڼا کې یو ښه باغ جوړ کړې خو هغه باغ تا بې وخته کېښود ژمی پرې راغی ټول نیالګي به دې وچ سي ولې وخت دې پیدا نه. یا ته یو کارخانه جوړه کړې او ته وخت ونه لرې د کارخانې جوړولو د فعالولو د دې علم به دې هم ولاړ سي روپۍ به دې هم ولاړ سي کارخانه به دې هم فلج سي. نو بیرته دی وایي اصلي سرمایه چې ده هغه وخت ده. یو بل سړی به نه روپۍ لري شی به هم نه لري خو وخت به ورسره وي وخت به په کار واچوي. په دې وخت کې به علم هم حاصل کړي په دې وخت کې به روپۍ هم وګټي. له دې دواړه له دې وخت نه بیا داسې استفاده وکړي علم روپۍ به یې ګټلې لوی کاروبار به په مخ باندې بوځي. همدا وجه د عزتمندو قرآن کې چې قسم کېږي زیاتره دا په وخت په زمانه باندې قسم کېږي. په مال او په دولت باندې الله قسم نه ده کړی. والعصر ان الانسان لفی خسر والضحى واللیل اذا سجى. ضحا دا د څاښت وخت دا لس یولسو بجو ټیم. واللیل اذا یغشى والنهار اذا تجلى. په ورځ باندې قسم کوي په شپه باندې قسم کوي ځکه اصلي سرمایه که هغه دیني علوم دي که هغه دنیاوي کارونه دي که اخروي کارونه دي اصلي سرمایه هغه پکې وخت هغه پکې ټیم چې وخت در سره وي ته روپو چې هم کار اخیستی سي چې وخت در سره وي ته کارخانې نه هم کار اخیستی سي که وخت در سره وي ته له خپل علم نه هم کار اخیستی سي. که وخت در سره نه و په شپه او په ورځ کې نه د روپۍ کار کوي نه د علم کار کوي نه د صنعت کار کوي. نو اصلي سرمایه هغه عزتمندو هغه وخت. دا کوم خلک چې ډېر دنیاداري هغو ته که ته ورسې هغه په دې حقیقت باندې کېږي. بس مثال یو لوی تاجر وي چې هغه د میلیاردونو د میلیونونو مالو او تجارتي مالونه واردوي صادروي. که دې لوی تاجر ته ته ورسې ورته وایې تاجره وروره زه به نن له کوره چای هم در وړمه بسکوټ به هم در وړمه او نیمه ګنټه به نیم ساعت به ما او تا یو کوم مجلس خدای تا دفتر ته به درسم. دا تاجر به درته وایي سملا صاحب تنګول مه کوه په نیم ساعت کې زه یو 14 تلیفونونه او په نېټ باندې رابطې کوم دومره کانتینر دومره مالونه دومره شیان واردوم چې 2 میلیونه روپۍ پکې ګټم او د تا چای زه نه غواړم او د تا بسکوټ هم نه غواړم. که د صدقه و خیرات په کار یو 10,000 روپۍ به زه درکړم خو دا ټیم مه ضایع کړم. یقیني 10,000 روپۍ به درکړم. نیمه ګنټه نه درکوي خو څو روپۍ درکوي 10,000 روپۍ درکوي. ولې هغه په دې پوهېږي چې اصلي سرمایه روپۍ دي که وخت ده. وخت اصلي سرمایه. یا یو لوی سرطبیب ته ورسه پروفیسر ته چې لوی ډاکټر وي د 4 بجو د مازدیګر نه دی په معاینه خانه کې کیني د شپې تر 10 بجو دې ته ورته وایي ډاکټر صاحب نن زه درځم په دې 5 بجې به ما او تا یو مجلس کوو یو ګپ شپ به وکړو چای ډوډۍ بسکوټ پیپسیګان ټول زه دروړم. داسې نیمه ګنټه مجلس به سره کوي هغه به درته وایي تنګول به نه کوي. په نیمه ګنټه کې زه کم نه کم 10 مریضان ګورم یا 5 مریضان ګورم یو 2 پکې اپریشن ته برابرول نو هغو چې بیا 40,000-50,000 روپۍ وړم او د تا په یوه نیمه ګنټه مجلس به زه څه شی ورکړم هېڅ فایده. که د روپۍ په کار وي دا 50,000 روپۍ به درکړم ملا صاحب تنګول مه کوه ځه ولاړ شه مه دې ما وخت ضایع کړم. 5,000 10,000 20,000 هم ولا درکړي خو سیاسې د تا له نیم ساعت مجلس نه څنګه سي خلاص. نو روپۍ اصلي سرمایه سوه که وخت اصلي سرمایه سوه. ټول د دنیا تاجران مالدارانو چې داسې پوښتنه وکړي اصلي سرمایه په ژوند کې هغه وخت دی. د وخت قدر وپېژنئ. عزتمندو په حدیث شریف کې راځي وایي الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. وایي دا خلک ټول دا کانونه دي د سرو زرو د سپینو زرو. دا تاسې سیاست تاسو ټول سره زر سپین زر یاست. اذا فقهو کله چې تاسې فقاهت پوهه حاصله کړئ
دې ټولو غرونو کې شاوخوا سره زر سپین زر دي ورسې د پنجشیر په غرونو کې زبرود دي مس عینک کې مس دي له مسو سره سپین زر هم شته دا څو هفتې مخکې اسلامي امارت معدنیات دا ورکړو 12 میلیارډ ډالر باندې 12 میلیارډ ډالر باندې برسېره سپېرې خاورې پې باړ خو لاندې 12 میلیارډ پکې سرمایه پرته ده خو دغه سرمایه له دې غرونو څنګه راوځي خپله راوځي نه دې ته به اوس ماشینان ولګېږي په دې کې به سرنګان الوځي بلدوزرې به کار کوي مزدوران به کار کوي سره زرو سپین زرو مسو زمرودو یو شی بل شی به راوځي عزتمندو تاسو ټول سره زرو سپین زر یاست نبي علیه الصلاة والسلام وایي الناس معادن کمعادن الذهب والفضة دا خلک کانونه دي لکه د سرو زرو د سپینو زرو کانونه د سرو زرو سپینو زرو کانونه په دې نه راوځي چې ته ورسې په مس عینک کې پښې وغځوې او ویده سي چې 20 کاله پې ویده یم ولا که شی درته راوځي دا به هغه وخت راوځي چې هلته ته لوږه تنده تېره کړې هلته ته تکلیف تېرې کړې هلته ته خاورې په بلدوزرونه واړوې له تا نه به څنګه سره زر سپین زر جوړېږي په ځان تکلیف تېر کړه په ځان لوږه تېره کړه په ځان بېخوبي تېره کړه بیا ته ګوره چې ته سره زر سپین زر کېږي که نه کېږي او که ته همداسې ویده یې بس دغه د سرو زرو د سپینو زرو کان ده یو خروار یو غر خاوره پې باندې بار بس دا خاوره به دغسې پې بار وي بله ورځ به مړ سي خلک به دې په خاورو کې پسې ښه کړي لکه دغه کانونه په میلیونونو کلونه د خاورې پې بار وي چا راونه ایستل ولې ټوله ورته خوبونه کول اوس دې الله تعالی اسلامي امارت ته توفیق ورکړي چې دا راوباسي دا په خواریو راوځي تاسې کله ځان نه سره زر سپین زر جوړوئ په ځان تکلیف تېر کړئ په ځان وږې تېرې کړئ په ځان بېخوبي تېرې کړئ په ځان تندې تېرې کړئ دا وخت دا وپېژنئ له ځان نه د خاورې لرې کړئ دا کومې خاورې چې په تاسې پرتې دي دا لرې کړئ دا څنګه لرې کېږي دا د تا په زیار او په کوشش په دې باندې لرې کېږي عزتمندو نو وخت د انسان په عمر کې ډېره لوی خبره ده په وخت کې دا مهمه خبر دا ده سړی خپل وخت دا تقسیم کړي سړی باید خپل وخت دا تقسیم کړي په وخت کې د تا عبادت وخت معلوم وي د خوراک وخت د چښاک وخت د خبرو د کالو وینځلو د کالو ټکولو د خوب د استراحت د خپلوانو د دوستانو د ملاقات دا باید تا د هر شي وخت معلوم وي نبی علیه الصلاة والسلام صحابي ته وایي ولنفسک علیک حق د تا نفس په تا حق لري خوراک به صحیح کوې چښاک به صحیح کوې خوب به په خپل ټیم کوې ولعینک علیک حق د تا سترګې په تا باندې حق لري داسې به نه ایسي تمام ورځ به سبق یې بېخوبي وایي سترګې به دې سرې سرې شوي داسې به نه کوې ولزوجک علیک حق د بیبي حق به پېژنې د بچیانو د مور پلار حق به پېژنې داسې به نه کوې چې مدرسه کې پروت یې نه له مور نه خبرې نه له پلار نه ولا هغه خو مدرسه کې د نه راځي نه ولا نه ده راغلی بله جمعه هم نه و راغلی نه مخکې جمعه هم نه و راغلی دا هم ګورې سړیتوب نه ده وخت به تقسیم کوي د هر چا حق ورکوي ولزوجک علیک حق ولزورک علیک حق مېلمه هم په تا باندې حق لري مېلمه راغی بیا به مېلمه سره کښېني نو ته به یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي ټول اوقات دا به ته مشغولوي په دې کې به بیا اهم فالاهم مهم کارونه به ته پېژني اوس مثلا ته دلته مدرسه کې تا اصلي مهم او ډېر اهم کارونه هغه عبادت ده لمونځ ده سبق ویل دي خوراک چښاک ده د ځان د خپلو جامو د دې صفایي ساتل دي او د خپل اطاق د خپل ماحول د دې صفایي دا د تا اهم کارونه دي اول به ته د دې رعایت کوې له دې نه وروسته بیا مثلا مېلمه راغی مېلمه ته به هم وخت ورکوې نو عزتمندو تقسیم اوقات ډېر ضرور ده په ژوند کې دغسې هوایي مه ګرځېږئ ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړئ بیا د خپل ژوند په نسبت یا د خپل احوال حالاتو په نسبت اهم فالاهم هغه په خپل ژوند کې دا معلوم کړئ اهم فالاهم رعایت وکړئ قدرمنو له هغې نه وروسته کو د فارغو وختونو ډېر رعایت وکړئ اوس مثلا ته له دې جنه کور ته ځې نیم ساعت د موټر لاړه داسې مه کوئ ذاتي موټر کې ناستې کله دورې ګورې کله دورې ګورې نه دا د موټر وخت باید ته له ځان سره مشغول کړې ولا له دې جنه ځم تر کوره پورې نیم ساعت لار ده په دې کې راځه ولا دا فلانی کتاب دې سره واخله له دې خوا به مو ګورې له دې خوا به مو ګورې دا وخت په دې باندې مصروف کور ته ولاړ سم کور ته دونه وخت به
مثال مور سره مجلس وکړم، پلار سره، له میلمه سره، له کاکا سره، له ورونو بیرونو له دې سره. قانون بیا خو په دې وخت کې بیا فارغ یم، دا چې به ټول خوبونه یا به ټول سوچونه وي، ولا دا بل کتاب هم درسره واخله. راځه کتابچه واخله، لیکل وکړه. دغسې فارغو وختو ته به هم ته یو شی معلومه وي. له ځان سره به همیشه یو کتاب ګرځوې، یو رساله به ګرځوې. په دې فارغو وختونو که موږ تاسې فایده واخلو، تاسې اوس مثلا اکثر د 15 شپاړسو شلو 21 22 کلونو باید که دا فارغ وختونه موږ تاسې مصروف کړو، 10 کاله وروسته به تاسې لوی محدثین یاست. اوس هر وارې کور ته ځي، یو حدیث یادوه: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، رواه البخاري. بس دا له دې خوا په موټر کې ته یادوه تر کوره پورې، داسې به دې یاد سي چې بیا به در چې هېرېږي. له هغې خوا همدغسې یو بل لنډ حدیث راواخلو، هغه له هغې خوا یادوه. په دې فارغو وختو کې که موږ تاسې له دې نه استفاده وکړو، هغه اصلي وختونه نه کوم چې تا په تقسیم اوقات کې یقیني 10 کاله وروسته به موږ تاسې شیخ الحدیثان دومره حدیثونه به مو یاد دومره مثلا آیاتونه، دومره نور د وعد و نصیحت مسایل دا به مو یاد وي. نو عزتمندو دا یو څو خبرې وې تاسې په حضور کې مو وکړې، هغه داسې د وخت اهمیت پېژندل چې دا د موږ تاسې اصلي سرمایه ده، دا د موږ تاسې د ژوند اصلي سرمایه ده. که دا له موږ تاسې چې د قیمته لاړ شي په کمو روپو یا په کم ګټه باندې لاړ شي، موږ تاسې به ډېر لوی تاوانیان یو. یا د وخت په نسبت باندې موږ تاسې مسؤلیت دا ده چې یو تقسیم اوقات ولرو، او بیا په تقسیم اوقات کې موږ دا وپېژنو چې دا اهم ده، دا مهم ده، دا په درېیمه درجه کې. او د فارغو وختونو لپاره موږ تاسې باید ځان تیار کړو. داسې نه وي چې چېرته فارغ وخت موږ تاسې لاړ شو، هلته به خپل سوچونه کوو. نه، د هغې لپاره موږ تاسې باید یو کتاب، یو رساله، یو شی له ځان سره ولرو چې له هغې نه په فارغ وخت کې موږ تاسې استفاده وکړو. الله تعالی دې په دې خبرو اول ماته بیا تاسې ته ټولو وروڼو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. استغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المؤمنين، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.